السلام علیکم. د وحدت درنو کتونکو د وحدت نیوز په خصوصي خپرونه نظر په وحدت کې درته زه حضرت یوسف هرکلی وایم. د نور کله په شان به د وحدت ورځپاڼې په سر خبرونو باندې نظر اچوو. د وحدت ورځپاڼې چې کوم لیډ خبر دی هغه نن د 9 نومبر چې کوم اخبار دی نو هغه د سیلاب ځپلو د بالۍ ازمیښت سره مخ شو. دا خبره وزیر اعظم شهباز شریف کوي. همدغه شانتي کې طالبان وایي چې د کار په موخه مو په زرګونو کسان نورو هیوادونو ته لیږو. د دې سره سره بیا چې د وحدت ورځپاڼې کوم بیک پیج دی نو په هغې باندې زموږ سره 3 کالمي خبر دی. په عمران خان د شوې حملې اف آی آر سپریم کورټ ته پیش کړی شوی دی او په عمران خان هم دغه حملې د تحقیقات لپاره وزیر اعظم چیف جسټس ته خط لیکلی دی. په دغه خط کې د حقایقو معلومولو لپاره د جوډیشل کمیشن غوښتنه شوې ده. د دې سره په کوز وزیرستان کې د سہولتونو نشټوالي په ضد باندې طالباتو په لومړي ځل باندې چې د احتجاج کړی دی، احتجاجي مظاهره یې کړې، لارو کوڅو ته راوتلي دي. همدغه شان د سند پولیسو په سوونو افغانان د ناقانونه اوسېدو په تور باندې نیولي دي. په دغه ټولو خبرونو را سره د تجزیې لپاره په سټوډیو کې د وحدت نیوز ایډیټر ناصر داور صاحب موجود دی. ناصر داور صاحب تاسو ته هرکلی وایم. مهرباني یوسف. ناصر داور صاحب لومبی خبر چې دی یقینا سږکال چې کوم سیلابونه په ملک کې راغلي وو هغې ډېر زیات زیانونه اړولي دي او وزیر اعظم شهباز شریف په شرم الشیخ کې چې دی غونډې ته وینا کې ویلي چې سیلاب ځپلو د بحالۍ ازمیښت سره موږ مخ یو. تاسو څه ګڼئ چې د وزیر اعظم دغه اپیل ته به دنیا څومره غوږ کېږي او د پاکستان څه قسمه مرسته به وکړي؟ داسې ده چې دنیا لګیا ده، کومکونه هم کړي دي، مرستې هم کړي دي، خو موږ یوه بدبختي ده همیشه که موږ ته ډېر څه راشي دومره کرپشن لګیا وي که نه دومره کرپشن کېږي چې په هر کا موږ ارتکویک وګورو که نه د هغې وخت نه هغه پښتو یو متل ده چې پنیا نه انوسۍ غټه وي. دومره امدادي دومره کیسې راشي د بهر ملکونو نه چې که هغه په نیمه حصه هم په دې سیلاب ځپلو باندې تقسیم کړي وي نو دا سیلاب ځپلي به ښه ټیک ټاک بنګلې جوړې کړي، د کورونو په ځای باندې به په ټیک ټاک بنګلې ته راشي. خو موږ ګورو چې په دې کې هم زموږ چې کوم ادارې دي حسب معمول هغه کرپشن کوي، د هغې ته ناست دي خیر ته ناست دي چې په پاکستان کې وایي څه ډیزاسټر راځي او په هغې کې به فنډونه ریلیز کېږي، موږ به کار کوو، موږ به ځو راځو. که دې ته د ګډو خرچه حساب وکړې هم هغه ډېره زیاته ده چې کوم نوي نوي ګاډي راځي او خصوصا خلک ډېر زیات دی. خو په دې وخت کې سیلاب ځپلي چې کوم دي په دې وخت کې زموږ میډیا هغه بالکل دې طرف ته توجه نشته. هغه توجه صرف او صرف د وزیر اعظم کرسۍ پورې محدود شوې ده چې عمران خان وزیر اعظم نه دی، شهباز شریف وزیر اعظم ولې دی. بهرحال موږ که میډیا صحیح طریقې سره استعمال کو، صحیح طریقې سره د دې ستونزې رپورټ کو نو د دې خلکو په ستونزو کې هیڅ قسم کمی نه دی راغلی بلکې ورځ تر ورځ زیاتېږي. که د دې خلکو ستونزې زیاتېږي نو د حکومت ستونزې به هم سیوا کېږي. چې کومې ادارې دي تحقیقاتي تفتیشي ادارې دي هغه هم دې نه بېغمه دي چې یاره بس پاکستان په څه لګیا دی، بس هغه یوه خبره ده سیاست. نو په دې کې هم دوی سیاست کوي. سند ګورنمنټ د پاکستان پیپل پارټۍ دی هغه وایي چې بس موږ ته ډېر څیزونه په لاس راشي او دلته موږ خیبر پښتونخوا وایي چې پهله خو موږ تباه یو. بهرحال نقصان په پنجاب کې هم شوی دی، په بلوچستان کې هم شوی دی، په څلور واړه صوبو کې شوی دی. خو د ان ډي ایم اے چې کومه ده هغې هم هغه کارونه نه دي کړي دې پیریډ لکه څنګه چې د دې حق وي. حکومتونو هم خپلې ذمهوارۍ هغې ځای پورې نه دي ترسره کړې چې څومره د دوی ذمهواري ده. هر کور ته هر فرد ته حکومتونه دومره مالي مشکلات نه دی په کار شوي. وکې دا بېله خبره ده چې اوس تنهاګانې پیسې هم په پاکستان کې نه وي اکثر. خو سیلاب ځپلو ته پاکستان د خپل ځان نه بالکل څه نه ورکوي. د بهر نه چې کومې مرستې راغلي دي هغه هم د دوی کافي دي خو چې په صحیح طریقې سره دوی ورکړې خو صحیح. داور صاحب زموږ سره بل خبر دی. طالبان وایي چې د کار په موخه په زرګونو کسان نورو هیوادونو ته لیږي. نو ستاسو په خیال دا د افغانانو لپاره ښه خبر دی که بد خبر دی؟
داسې ده چې کله چې اشرف غني صدر و په افغانستان نو په هغې وخت کې یو دوی پروګرام روان کړی و خپل وطن ګل وطن هغه ډېر کامیاب هم چلېدلو او مونږ هیله وه چې کېدای شي چې په دې کې افغانان چې کوم بهر ملکونو هېوادونو کې پراته دي هغه خپل هېواد ته راشي که دوی دا خبره کوي چې مونږ لیږو دا خبره دوی هسې کوي خلک روان دي تښتي چې په څه طریقه وي د افغانستان نه تښتي څو پورې که مونږ دا خبره کوو زه د پښتون بیا پاکستاني زه د ګاونډي ملک حوالې سره بس دومره وایم څو پورې چې د بهر هېوادونو نه افغانان خپل وطن ته نه دي راغلي هغې پورې د افغانستان جوړول ګران خو نه دوی ناممکن دي چې کله دا ټول خلک راشي او هر یو خپلې ذمهوارۍ واخلي خپل د وطن د افغانستان جوړول هر یو خپل ذمهواري وپېژني یا واخلي نو دا هېڅ خبره نه ده خو دا ډېر د خوشحالۍ خبر نه دی دا ډېر د خفګان خبر دی چې بهر ملک ته به کسان لېږي ولې افغانستان خو ټول د غرونه چې کوم دي ټول کاڼي د لالونو دي نو افغانستان کې څه چل دی خو افغانستان کې امن نشته افغانستان کې ښه د ورځ نشته عمده جنګونه دي عمده ټوپکې دي عمده چړې دي او د افغانانو په سر دی نو زه وایم چې بجای د دې چې افغانان بهر دې ولېږي هغه بهر چې کوم دي هغه د خپل هېواد ته راوغواړي لکه داور صاحب مخکې به هغوی په خپله خوښه باندې تللي اوس به ورته په سرکاري سطح باندې د وطن لپاره انتظام کېږي بس د افغانستان په خیر کې نه ده خبر صحیح بل خبر داور صاحب زموږ سره دی په عمران خان د شوې حملې اف آی آر سپریم کورټ ته پیش شوی او بیا وزیر اعظم شهباز شریف چې دی هغه په دغه حملې تحقیقات لپاره چیف جسټس ته خط لیکلی او د حقایقو معلومولو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې ده دا چې یقینا عمران خان باندې چې کومه د پیښه شوې ده دا کومه حمله ده ډېره قابل مذمت ده ډېر بد کار شوی دی په دې کې شک نشته او اوسه پورې عمران خان اف آی آر مسله وه اف آی آر چونکې عمران خان چې کوم په خپله مرضي باندې اف آی آر کټ کولو هغه کټ نه شو نو اوسه پورې به د پی ټي آی طرف نه د عمران خان طرف نه په دې باندې نیوکې هم کېږي تورونه هم په لګي په وزیر اعظم باندې او د وزیر اعظم چې کومه خبره کړې ده د مخکې ورځو کې آی ایس پي آر یو سټیټمنټ راغلی و د پاکستان د فوج ترجمان چې عمران خان چې کوم نومونه اخیستي دي په پای کې یو د آی ایس آی افسر دی یو شهباز شریف دی یو رانا ثناءالله دی د دې خلاف هغه هم ډېر غوسه و ډېر ځکه چې دغه داسې معلومېدو چې د تحقیقاتو نه مخکې که ته نومونه اخلې نو ما په خیال هغه ټیک خبره نه ده تحقیقاتو نه مخکې هغه نومونه واخیستل عمران خان نو په هغې باندې فوجیان هم خفه دي او حکومت ته یې دا ویلي دي چې د دې خلاف تحقیقات دې وشي اوس تحقیقات په څنګه کېږي هغه چې کوم وزیر اعظم مشوره ورکړې ده چې جوډیشري کمیشن دې جوړ شي نه صرف دغه د عمران خان تحقیقات بلکې پای کې دا هم ویل کېږي چې د اشرف شریف کیس ته هم دغه پلټنې وکړي دغه چې کوم عدالتي کمیشن جوړ شي نو دا خبر دی چې عدالتي کمیشن جوړ شي او د چا ګیلې نه وي د حکومت نه هم د هېچا نه هم او عدالت انشاءالله خپلې همیشه خپلې ذمهواري په ټیک ټاک ترسره کړي صحیح داور صاحب بل خبر زموږ سره دی د کوز وزیرستان نه چېرته چې طالباتو تېره ورځ چې دی احتجاجي مظاهره یې وکړله د سهولتونو نشتوالي خلاف نو ستاسو په خیال باندې حکومت ته د دغه طالباتو غوښتنو منلو یا هغوی ته سهولتونو ورکولو ته پام ولې نه ګرځوي بالکل یقینا یوسف چې څومره خبرونه دي مهم خبرونه دي ښکلي خبرونه دي موږ سره په وحدت کې او دا خو بیا ډېر ښکلی خبر دی دا د پاکستان په تاریخ کې په اولني ځل باندې په وزیرستان کې جنکۍ راوځي هغه په روډونو راځي او غوښتنه کوي چې موږ ته تعلیم راکړی شي دا ډېره ښه خبر ده حالانکې که ته وګورې د میډیا داسې حال جوړ کړی دی چې په وزیرستان کې خو هلته خو پته نشته چې څه څه وشي نوم زه نشم اخیستی هغه خو دا یو کنسپټ دی چې دا خلک د تعلیم نه لرې دي تعلیم ته نه نږدې کېږي سکولونو ته نه ځي کالجونو ته نه ځي یونیورسټۍ ته نه ځي حالانکې اوس که ته وګورې په خیبر پښتونخوا په ملک کې څومره یونیورسټۍ دي یا څومره کالجونه دي که هغه پوزیشن هولډر راځي په هغې کې به د فاټۍ یو کس وي د بجوړ نه واخله وزیرستان پورې به کسان پکې وي نه صرف په داور صاحب پرون تاسو یو خبر ورکړلو په دغه باندې یو بریکینګ نیوز هم ورکړو د خیبر نه چې هلته کې مثلا سکول ماشومان و هلته هغوی ته هم مسله او دې ته راځم هغې ته
دا ډېره ښه خبره ده چې د وزیرستان ماشومان راپاسي او هغه دا خبره کوي چې زموږ کالج شته، کورسیانې شته، هر څه شته، صرف نشته 25 استادان د دوی دي چې په هغې کې 2 شته، 23 نشته. او بیا دوی دا خبره کوي چې دا نشتوالی هم یوه کمي خو ده، خو د سوچ خبره بیا دغه ده چې د دې 23 ټیچرانې چې کومې دي یا لیکچررز دي د دې تنخواګانې هم نه دي بند شوې، دا هره میاشت تنخوا هم اخلي. نو یقینا سخت زیاتې دی چې په وزیرستان کې ماشومان راځي سکول ته، کالج ته، او موږ ورته ټیچرانې هم وي، خو ټیچرانو موږ سکول ته راوستی نه شو. نو ما په خیال د محکمه تعلیم دپاره، د انتظامیې دپاره، بلکې موږ ټولو دپاره لوی شرم دی ده. او داسې ته کومه خبره کوې د خیبر ډسټرکټ په باډا کې چې کوم سکول دی چې 1500 ماشومان دي په پرایمري سکول کې، هغه د دهشتګردۍ په وخت کې دلته ډېر انفراسټرکچر تباه شوی دی، سکولونه تباه شوي، برباد شوي دي. دا بیا خبره وه چې انضمام چې وشي نو دا علاقې به داسې جنت جوړ کړو موږ. انضمام هم وشو او مکه حالت دی بلکل دومره یو ذره بدلون نه دی راغلی. نن هم په قبایلي سیمه کې ماشومان او ماشومانې یا د سکول دپاره جاړي چې سکول مې دي، بیا که سکول چېرته شته نو بیا په هغې کې سهولتونه نشته. حالانکې چې دې واکمنو، دې سیاستدانانو، زه د یوې پارټۍ نوم نه اخلم، ټولو ویل چې دا د جوړ شوي د مسوای دی مولانا فضل الرحمن محمود خان چکزی نه چې یاره موږ د دې په حق کې نه انضمام دی نه کېږي، بلکې پارټۍ د خپله صوبه جوړه شي. بهرحال هغه یوه ځانته کیسه ده، هغه به کېږي، اوس هم کېږي، هغه کېدی شي. خو دې خلکو ویل چې د انضمام چې وشي دا خلک موږ بلکل دلته به د شودې او د شادو نیرونه به وي او دلته به جنتونه وي. خو نه هغه نیر موږ ولیدلو، نه به هغه جنت ولیدلو، بلکې هغه پسماندګي چې کومه ده په هغې مخکې نه هم بدتره ده. ځکه چې اوس که ته سوچو کې د فاټې په ټوله فاټه کې چې کوم د ایجوکیشنل انسټیټیوټ دي، سکولونه شته، کالجونه شته، خو بند دي، حجرې جوړه شوي دي. ځکه چې هغه مالکانو ته یا خانانو ته یا پیسې شتمنو خلکو ته هغې یا خو حکومت په رشوت کې ورکړي دي او یا د هغې په پیسو اخیستل شوي دي. نو هغه خو د ده ذاتي جایداد یې شماري، دا خو زما سکول دی، زما جایداد دی. نو حکومت ته باید پکار دی چې دې خلکو ته وایي دا سکول ستا نه دی، نه ستا د پلار دی، نه ستا نیکه دی، دا د دې ماشومانو دی چې په دې کلي کې کوم میشته دي او کوم سکول ته نشي تللی او هغه فوري ته باندې. خو بهرحال دا به کوي څوک؟ هغه خلک ټول پکې ملوث دي که نه، چې کوم زموږ افسران دي، زموږ محکمه تعلیم ده، زموږ انتظامیې ده. خو بهرحال موږ به اوس دا وایو چې دلته پاک فوج هم شته، ادارې هم شته. پکار ده چې د دې حوالې سره ګامونه پورته کړي چې کوم ځای سکول نشته د سکول کې باندې سکول جوړ کړي. که چېرته سکول د حجره ده نو هغه قالینونه او کټونه دې غوړ کړي او سړي ته د پورته ورکړي چې دا ماشومانو ته خالي کړه. نو ما په خیال بیا څه مسله نشته. او دا ښه خبر دی چې اوس ماشومان هم راوځي په روډونو باندې، قبایلي یا پښتني ماشومان چې موږ ته د سکول جوړ کړي، موږ ته د ټیچر راشي، موږ ته سبق موږ زده کړو. ټیک دا اوس بل زموږ سره خبر دی د سیند پولیسو په سوونو افغانان د ناافغانونو اوسېدو په تور باندې نیولي دي. ستاسو په خیال باندې د دې سره افغانستان کې خاصو حالات خراب دي، هغې خو د تېښتې بله لاره هم نشته دی، خو یا به دلته کې راځي او یا به خوا کې چې کوم ګاونډي ملک دی ایران، نو هلته کې دغه خلک ځي او بیا چې دلته راشي بیا دغسې زورول کېږي دغه د اسنادو په نوم باندې. دا بالکل یقینا دا خو چېرته یو خبر راغلی دی. بهرحال دا داسې کېږي. یوه هفته مخکې د افغانستان نه یو خاندان دی چې په هغې کې ټوټل شپږ کسان دي، زنانه، ماشومان، سړي. نو هغه راغلي دي په څه طریقې باندې، په څه چلي ځان رابسلي ده، ځکه چې هلته ورته د طالبانو نه ډېره ټیک ټاک خطره وه. نو هغه راغلي دي او بیا کراچۍ ته تللي دي، کراچۍ نه پس پېښور ته روان وو. نو هغه ټول په ټوله هغه بس چې کوم دی کراچۍ ته راوتي دی، هغه ټول تڼۍ تڼۍ کړي دي، هغه ماشومان، زنانه ټول. نو دا افغانستان افغانانو خو خپله ازادي بدبختي جوړه شوې ده چې په ملک کې همیشه په جنګونو ککړ خلک دي. او بیا اوس چې کوم طالبان راغلي دي دا موږ هېڅکله هم زه نشم ویلی چې د بدلون راغلی دی او عامه مخفي کړي ده. نه، دا خلک اوسه پورې د ستونزو سره مخ دي. موږ که وګورو که هلته ژوند نشته او د ژوند سره چې کوم تړلي خلک دي
هغه ایجوکیشن نشته، نو کوم څوک داسې دي چې هلته ژوند نه وي او دی هلته شپه وکړي یا دلته خطره ویني د شپه وکړي، نو دا خلک د خطرې سره مخ دي. اوس پاکستان ته چې راشي نو بیا پولیس ونیسي او بیا د دې دا دی چې په 14 فرنټیکټ کې دوی واپس بیا افغانستان ته ورلېږي. نو دوی چې کله روانېږي دلته نه به دې ته اندازه وشي چې اوس موږ پوره مرګ دلته راغلو. نو دا چې راځي هلته نه چې راځي خپل کلی خپل کور هېڅوک هم په شوق نه پرېږدي، د مجبورۍ نه یې پرېږدي. افغانستان خو د ځینې ما چې هېڅوک هم ځناور به هم نه پرېږدي، خو چې دا پرېږدي انسانان دي سوچي دي چې دلته ما زه انسیف یم، دلته دوی د ژوند خطره ده او بیا هغه پېښه کوي او پاکستان ته هیله راوړي چې دلته کېدای شي پښتانه وروڼه مې هم دي او نور افغانان هم دلته ډېر دي. نو د دوی د ژوند یو امید دی او بیا هغه پولیس دا زلین چې زیاتې ورته کوي چې دوی ته څه حکومتونه په دې کې ملوث دي. پکار ده چې حکومتونو دوی ته اسانتیاوې ورکړې وه، هغه اقوام متحده هم کولی شي، پاکستاني هم کولی شي، د ملګرو د ګاونډي هېواد هم څه حقونه دي. نو دا خبرې دي چې افغانستان نه چې کوم خلک کډوال کېږي هغه هسې نه کېږي، د هغې څه مجبوریانې دي او باید چې دغه نور ملک هېوادونه یې سنبال کړي او پناه ورکړي. ډېره مننه ناصر داول صاحب. تاسو د ناصر داول صاحب دغه مهمې خبرې واورېدلې. افغانان یقینا چې افغانستان هسې نه پرېږدي، هغوی ته هلته کې مسلې دي او بیا چې دلته پاکستان ته راشي نو پکار ده چې د دغه زورېدلو افغانانو په مسلو کې د نورو اضافي په ځای د هغوی تر پېښو مسلو د هواري دپاره اقدامات وشي او هغوی ته اسانۍ ورکړی شي. تر یو بل پروګرام پورې مو په الله سپارم. الله پناه.